کابل ښار کې د ارزانه بیې او په اسانه توګه د تیار شویو خوړو مینوال زیات شوي. په دغه رستورانت کې بېلابېل د میوو جوسونه، برګر او نور خواړه تیارېږي چې ګڼ شمېر کسان هلته ورځي. دا هغه خواړه دي چې ژر تیارېږي او له نورو رستورانتونو یې بیې هم یو څه ټیټې دي. دلته خورو جوسونه کیله ده، چارمکس ده، کجوره ده، پینیپل ده، امرود ده، سټابري ده، میوه خوش ده، کمري ده، لیمونانا ده، زردک ده او سیب ده راسره. الحمدلله نرخونه خو نرمن نرخونه دي، 50 اتیا سل والا دي. او خوراک را سره منتو ده، برګر ده، شورما ده، چکن وینز ده، زنګر برګر ده، بی برګر ده، چکن یک برګر ده، سیجی ده، سوخاری ده، تندوری ده، چوپان کباب ده، تیکه کباب ده، شامی کباب ده راسره او مرغی بریان ده راسره او پیزا ده راسره. ماشاءالله الحمدلله دلته خو موږ ماشاءالله تقریبا د سی وچی 15 پورې کسان کار کو دلته. دوه شپې کار د موږ سره دلته، یو د سهار نه تر ماښامه پورې، بل د ورځې 12 نه د شپې یا 9 وخته پورې تر بازار ټیمه پورې وی پورې 2 پورې. الحمدلله ډیر خوشاله یم چې خپل افغانستان کې خپل هیوادوالو د خدمت کوم او ډیر به زیات خوشاله یم چې په افغان صداقت جوس سنټر او فاسټ فوډ کې کار کوم. زه جوس استاد یم دلته او د لیمبو چور حبزه ده، دلته کیله ده، چارمکس ده، امرود ده، سټابري ده، کجوره ده، پینیپل ده، انار ده، مالټه ده. موږ دا یو کال کېږي چې دا په دې فعالیت هم شروع کړی. دغه خو موږ جوس دی او پاسپورت دی او اساجي چرګ، بریان چرګ، پیزا، شورما، مانتو، برګر او جوسونه دي او موږ ډېر ښه کیفیت سره لکه زموږ دلته د مشتریان ډېر خوښوي، لکه خلکو ډېر خوښ کړي دلته زموږ مشتریانو کابل کې. کابل ښار کې ډیری کاروباریان د سالم رقابت او نویو نوښتونو د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې د توکو بیې ورسره راټیټې شوي دي او د خوړو او نورو توکو کیفیت ورسره ښه شوی دی.